د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی سندرې به وي ګانا بجانا والا او شپېلې به ورسره وه په هغه شپېلې به شپېلې والا او د هغه شپېلې نه علاوه به لګیا سندرې به یې وې هغه باجه به یې والا دنیا به ورته راغونډه وه دې ګمراهۍ ته خلک راغونډېږي چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده او ده به په خشته اواز ولا الله یو حسین اواز ورکړی دا د پیسو باران به اوس هم خلک په دې ډمان ومان د پیسې میسې نه دي پیسو باران و چا به الوا راوړلو چا به ډوډۍ راوړلو چا به خوراکونه راوړلو ده به هغه خپله نخره وکړله شعرونه به وې ښځې به م راتلې سړي به م راتلل لیکن وروڼو د هر څیز یو خپله اندازه یې بوډا شو چې بوډا شو اواز یې لاړ برباد شو ختم شو اواز نو خلک خو به د اواز له راتلل خشته اواز باندې به ګانه کوله او غزلې به یې وې هغې له به خلک راتلل چې بوډا شو هېڅوک وله نه راځي او د ارامه پیسه ګورې ټینګېږي هم نه چې څه ګټلو هغه یې والوزول ختم پلوپری ختم اوس بوډا شو یو ځای لځي هغه خپل بکس کي دی هغه باجه او باجه وایي اواز ورسره کوي نو اوس خو د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي نو څوک هم وله نه راځي بل ځای کیني څوک هم وله نه راځي بل ځای کیني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي لاس یې مصرفېږي هغه باجه هم کار نه کوي هېڅوک نه شپېلی راوالي هغه شپېلی کې چې د خولې نه اواز نه خولې خو جرابه جوړه ده نو پوکې وباسي پوکې هم نشي ایستی ډوډۍ پسې غریب اریان دی یو متل دی هغه یو ځای کې یو ډمان راغلي و یو سړي ورې پوزکې راستی و نو هغه ډم لګیا دی ډمتوب کوي نو هغه هم اواز خراب و ټول خلک دی لاړل دغه پوزکي والا ورته پاتې شو نو ټول لاړل دا ډم دی پوزکي والا ته وایي وایي زما د اواز جوړ ستا ډېر خوښ دی ښه ځکه چې دا ټول لاړل ته پاتې شوې وایي خدای دې بېخ ستا د اواز وباسي دې پوزکي ته ناست یم دا ډول به دې اوچت کړه چې دا خپل پوزکي اوچت کړم نو اواز د خدای نعمت دی وروڼو خو چې د الله په ذکر کې وچلی الله اکبر اواز د الله د خدای لوی نعمت دی خو چې د الله قرآن پیدا کې او خشته نعتونه پې ووایې نظمونه پې ووایې د الله صفت د پیغمبر صفت پې وکړي نو چې دی بوډا شو نه شپېلی والی شي نه باجه والی شي نه چغې والی شي نو نار نه ور دی اوږې تږې دی نو دی راغې مدینې شریفې ته بلکل نارې پې تېرېږي نو د بقي مقبرې ته لاړ جنت البقي چې کومه مقبره ده نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست ګرځي پکې یو زوړ قبر یې صحیح که ناست دی نو هغه قبر کې لاړ سملاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ماله چې کم وخت کې اواز را کړی و نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي چا به الواګانې راوړلې چا به ډوډۍ راوړلې چا به را باندې پیسې شیندلې اوس مې لاړ اواز ختم شو لاسونه مې رپېږي هېڅوک نه را نږدې کېږي خدایه هر چا پرېښودم خپلم پرېښودم پردوم پرېښودم بچوم پرېښودم اخیري وخت مې دی الله تعالی راغلی زه خو نار نه وریم د پنځو شپږو ورځو نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي خدای تعالی راغلی مو دې قبر کې درته ملاست مو دوه څادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي نه مې د قبر کنېستو ته حاجت شته او نه مې کفن اغوستو ته حاجت شته بس خدای ما نه سو باسي چې بد په دې قبر کې سملم چې خبر خلاصه شي بل څوک مې نشته هم تعالی راغلی وروڼو یو مثال به درکم کم د انسان یو زوی دی خدای دې نه کړي خو چې د چا زوی فالج ووایي نو ټول خلک به ترې تښتي خو مور پلار یې پرېښودی شي نشي پرېښودی خپل خپلوان هم بیا نه را نږدې کېږي ورته دوستان هم بیا پردي شي ګاونډیان هم بیا پردي شي مور او پلار نه پردي کېږي که د ده نه غل او متیاد هم په دا کټ کې بیږي خو حقه مور راځي او د دې بچي هغه متیاد هم پاکوي هغه نه پردی کېږي هغه پلار به ګرځي حرام و حلال به را پیدا کوي خو دې بچي له به راځي پردی کېږي نه الخلق عیال الله مونږ ډېر ناقصه سوچ دی مونږ پوه نه یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مخلوق د الله داسې دی لکه د انسانان چې د خپلو پلارانو نه د پلارانو څنګه دي داسې د خدای اولاد نه دی د خدای بچی نه دی خدای له اولاد او بچی نشته خو لکه څنګه چې بنده په خپلو اولاد مهربانه دی دارنګې الله په دې خپلو بندګانو مهربانه دی چې د هر چا نه ناپوره شی وتښتي او هر څوک دې وغورځوي نو خدای ته ودرېږه نو خدای دې نه غورځي ځان ته دې رانږدې کوي خدای دې نه غورځوي
یهدی الیه من ینیب. الله قرآن شریف کې فرمایي چې لږ دم الله ته انابت وکړو، لږ رجوع دې وکړه، نو خدای دې پس ځان ته رانږدې کوي. بیا الله یجتبی من یشاء من عباده، پرېږدي دې نه بیا. نو وی خدایا کفن ته مې جت نشته اغوستی مې دی، قبر کنستو ته مې جت نشته پکې ملاستیم، او د اوه تورو د نارې ما آواز مې لاړ خراب شو، باجه نشم والې څوک ډوډۍ نه درکوي. پروردګاره بس ما نه دلته څه وباسه. هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني، حضرت عمر فاروق، او په خوب کې الله ویني. الله ورته وی لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی، او اخر وخت کې چې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغی، ټولو خلکو شړه، بچو شړ، پردو شړه، ماله راغی. فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا، او راول یو مضبوط منصب ورکو، ځان ته نږدې کا. اله شابه دله ورشه د ده په نږدېکت تاله د جنت مرتبه اوچتو. شابه فټافټ ځان وررسوه. حضرت عمر غوندې هغه شخصیت الله ورلیږي چې د کم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث به درته ووې چې د اسمان فرشتې د چا په ایمان یو بل له زیرې ورکوي. حضرت عمر را پاسېد چې راغی بقي کې ګرځي، یو خوا بل خوا منډې وایي چې ورغی چې کم قبر کې پروت دی، یو زه ګوري یو کنده بله کنده چې ورغی دی پکې پروت دی. چې دا حضرت عمر ولید لوی هیبت، حضرت عمر خو لوی هیبت وکړ. حضرت عمر د هیبت نه خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي یوې ښځې منښته کړې وه، حضور پاک ته راغله وی صاحب ما یو منښته کړې ده، کله دې جهاد نه ته خدای سالم واپس راوستې نو زه به تمبل وم. وی که منښته دې کړې وې وه او که دې نه کړې مې وه، وی نه منښته مې کړې ده. نو لګیا وه د خوشحالۍ نه تمبل و. دې کې حضرت ابوبکر راغی همغسې تمبل وی، حضرت عثمان راغی همغسې تمبل وی، خو چې حضرت عمر راننوته نو زه یې تمبل د لاندې کو د پاسه پې کېناستم. حضور پاک وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه ځای نه تښتي، چې ته کم دی را شیطان تښتي. وی دې تمبل و ابوبکر راغ، زه ناست وم هغسې و، ابوبکر راغی همغسې و، عثمان راغی همغسې و. وی چې ته رالې نو وی تمبلې د ځان لاندې وی د الله رسوله ته مناسب چې خلک ستا نه ویرېږي. او یو بل روایت کې راځي، ابلو زمونږ حدیثو کې تیر شو، بار حبشان یو جینۍ وه حبشیه، هغه وینده وه، دا وینځې خو هر څه کوي نو ماشومان ورته راغونډو او دا وینځه ورته ګډېده په لاره کې، وینځه ورته ګډېږي، سندرې وایي او توره وینځه ده، ماشومان ته ګیر چاپېره راته ودي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته د دروازې د په سوري نه وکتل. عایشې ته وی راشه عایشې وګوره، ښځې ته وګوره، هم پېغله ښځه نه وه لکه جینۍ وه، د جینۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راته ودي، تماشې کوي ورته تعجب کې دي. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، چې راغی ښځه مو تښتېده ماشومان هم وتښتېدل. حضور پاک وفرمایل وی چې عمر راغی او هغه ښځه د انساني شیاطین او جن شیاطین راته ښکاري چې په دا کوڅو کې منډې وایي. عمر دا وجل عمره وی چې په تک په کومه لاره دی شیطان تا سره یو دی په لاره نه ځي. دې هیبت دی چې څنګه ورغې، اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی. چې عمر یې ولید بس پره پیدو شو. دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال د خدای نه کو چې دلته ملک دا خو امیرالمؤمنین راغی، دا هغه خو لوی هیبت دی، دا به څه کېږي. حضرت عمر فاروق د مټه ونیوه، وی یارېږه ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست ته قبر نه راوباسه، ما ته انابت کړی دی، ما ته رجوع کړی ده. ټولو خلکو پرېښود، زه خو یې نشم پرېښودی که نه، ټول خلک دې پردي شو، زه خو دې نشم پردی کېدی که نه. روچتې کا بویه ته تنخوا د بیت المال درته مقرر شوه، بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته و او زما ځواني د عبادت وه، نو ما په ډمتوب کې تېره کړه. زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د رجوع د نیو دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي، نه مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د هر څه نه پرېوتم نو بیا مې ځان ته خدای راکاږي. دونه مهربانه ذات، بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زاره یهدي الیه، الله ځان ته نږدې کوي څوک من یونیب، چې څوک ځان الله ته نږدې کوي. او دویم مثال هم در کوم، یو سړی دی هغه لګیا دی سندره وایي، خشته آواز یې دی ښکلې مزېدار. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په لاره تېرېږي. عبدالله ابن مسعود په لاره ځي، دنیا ډله راغونډه ده، هغه آواز عبدالله ابن مسعود واورېده، د هغه ډم هغه آواز یې واورېده. اوهو ما احسنه،
صوت دا څه خشته آواز دی. لو قرأ بها القرآن، اوهو دون خشته آواز. ارمان که په دې د خدای قرآن لوستی وي څه خبره. دا آواز خو سندرې له نه دی پیدا، دا آواز خو مناسب دی چې د الله قرآن پې ولوستلی شي. چې دا خبره څنګه عبدالله بن مسعود وکړه، نو دا خلک بیا هم د ملا احترام کوي. ګناه ته ولاړې خو چې عالم وویني نو منډې کي. چې خلکو شاته وکتل عبدالله بن مسعود، نو خلک خواره واره شو. هغه ډم وي دا خلک ولې منډې په ترلو شو؟ وي دا عبدالله بن مسعود په دې لاره تېر شو، خبره وکړه. وی څه ووې؟ عبدالله بن مسعود خو لا غریب وی څه ووې؟ وی دی ووي چې ډېر خشته آواز دی، ارمان که د خدای قرآن یې پې ولوسته. بس چې دی وي بس هغه غار څه مات کړل، د کوم ډمتوب سامانو هغه یې مات کړل، ختم. راغی عبدالله بن مسعود پسې کېناسته، وی ما ټول عمر په خپل آواز باندې شیطان خوشحاله کړی، بس ستا د آواز په مو لګېد، اوس به څه کوم؟ ما به معاف کی پروردگار؟ بالکل به الله معاف کی، بالکل به الله معاف کی. نو ابن مسعود سره شاګرد شو. د شپې عبدالله بن مسعود خوب ویني. چې خوب ویني نو الله تعالی ورته په خوب کې فرمایي، رب العالمین ورته په خوب کې فرمایي، وی دغه سندرغاړي له زما د محبت زیری ورکه، زما د محبت زیری ورکه. ناغه ورته وی چې تعالی د الله د محبت زیری در کوم. ناغه مو جړل او عبدالله بن مسعود مو جړل. نو چا ورته وی عبدالله بن مسعود ته ولې جاړي؟ وی چې د خدای دوست جاړي نو عبدالله به سره نه جاړي. ويهدي الیه من ینیب. نو رب العالمین ته چې څوک هم انابت کوي کنه، الله ورته بیا د خپل ذات ته رسېدو لاره ښیي. الله یجتبی من یشاء من عباده ویجتبی الیه من ینیب. نو دا اخیری یو وجه دی آیت کې رب العالمین ځکه ذکر کړی دا چې موږ په دې مکلف شو. ورونو د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې د الله ذات ډېر مهربانه ذات دی. دا کافران ټول لګیا دي او د خدای دشمني کوي. څوک وایي خدای له زوی دی، څوک وایي خدای له لور ده، څوک وایي خدای محتاجه دی، څوک وایي دا باران فلان کې بوت کوي، څوک وایي دا زوی فلان کې بوت را کوي، او سره د دې رب العالمین ټولو له روزي ورکوي. زما چې معمولي غوندې بعضې وخت کې مونږ دا ظالم سړي ووینو که نه، چې مره که زور مې پیدا شو چې د نه خدا مره خفه کړم، لیکن خدای د ستا نه مخکې ویني. دشمني خدای سره ده، تا له پې غصه درځي، لیکن الله ورته صبر کوي. الله صبر کوي. د الله نه په خپلو بندګانو مهربانه ذات بل څوک نشته. یو حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها. وی مور چې څنګه په خپلو بچو مهربانه ده، د الله رحم په خپلو بندګانو را دې نه زیات دی. ورونو مونږ کې انابت نشته، مونږ کې پروردګار ته رجوع نشته، الله ته رجوع کې. انابت دا مطلب نه دی چې د خپل ډوډۍ مخوره او روزګار هم مه کوه، نه، خپل دکان هم کوه، خو لیکن هغه دکانداری کې الله مخه په کوه، الله ته ځان مایل کا. خپل روزګار هم کوه، هغه روزګار کې الله ته ځان مایل کا. خپل نوکریم کوه، مونځ پکې ټیم راغی نو خپل مونځ دې کوه. فضول مه کښېنه، خپل دکان کې ګاک دې نشته نو الله الله کوه، تسبیح باندې لا اله الا الله وایه، الله یادوه. گاڑی کې روانې فضول خبرو نه څه جوړېږي، ذکر کوه، لا اله الا الله وایه، درود شریف وایه. خپله زمینداري کې نو خپله کار هم کوه که نه، او بخور هم کوه، نو د الله په نوم خو ستا لاس او خپې ستړي کېږي نه، ورسره خپل خدای م یاده. دې ته انابت وایي. انابت دا مطلب نه چې دنیا روزګار پرېږده او بچي پرېږده او واده مه کوه، نه، دا د انابت مطلب نه دی. د دنیا د روزګار سره سره الله مه یېروه، د دنیا د کاروبار سره سره الله مه خفه کوه او الله ته ځان راجېږ. نور قسم په خدای که د الله نه زیات مهربانه د انسان خپل مور او پلار په خپل بچي نه دي، څومره چې الله مهربانه دی. نو رب العالمین ترونو انابت وکړئ. او ګورې زه درته اوس ویم زمونږ دا دور ګوره ډېر د خدای د قهر او د غضب دور دی. داسې د فحاشۍ او د بېدینۍ سیلابونه روان دي که نه، لکه سیند کې یو لوی سمندر دریاب په تیزۍ کې یو مضبوط سیلاب رواني، داسې د فحاشۍ، د بېدینۍ، د ډمتوب او د دین نه د لرې کېدو دا سیلابونه روان دي. د دې دپاره بس یو علاج دی چې هغه انابت الله، خدای پاک ته رجوع کول، عالمانو صالحانو نه دعا اخیستل، د نیکانو خلکو سره ملګرتیا کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حضور پاک مبارک صحابي دی. دی مسلمان دی او مور کافره ده. خپل راځي حدیثو کې راځي چې ابو هریره رضی الله عنه وایي زه مسلمان شم
او زما مور کافره ده، امي راغب مور مې راغبه ده د ایمان نه، نو مور به وهه چې د خپل زوړ دین ته واپس شه. د به مور یې داسې نه کو. نو چې دی به کور ته لاړ نو مور بسې سپېړه وویسته، نو دی به واپس د کوره راووت. نو یو ځل کور ته لاړ نو مور ورته چوکه ونیوله، وی تا ته زه ویم چې دا نوي دین پرېږده، ستا د پلار او ستا زما دین چې کوم دی، زما د نیکه او د نیا دین حقه به قبلې، نن دی نه پرېږده. نو دی غریب تی بار راووته، نو هغه ورپسې د کور نه بار را په منډه شوه. نو دې تی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حضور پاک له چې څنګه راغی نبی علیہ السلام دقسې محراب کې ناست دی، یعنی په مصله ناست دی، په خپل ځای ناست دی، داسې به ووایو چې ناست دی جناب. دی په خفګان راغی، حضور پاک وی ولې ابو هریره؟ وی صاحب زه درته ویم چې زما دې مور له دعا وکړه او ته وله دعا نه کې. هر وخت مې وهي او ما ته وایي چې د خپل زوړ دین ته دې راشه، او سی بیا ووالم او راو تښتېدم تی. وی هغه دې صاحب را پسې را روانه ده، هغه بوډۍ را پسې دلته ستا مخکې را روانه ده، ته دعا نه کې. دغسې نبی علیہ السلام له په خپلو لاسونه یې غښودي دي. حضور پاک لاس اوچت که، یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کې. دوی وکړل چې دوی وکړله، وی صاحب دقه دې راله، دا خو د حضور پاک دعا ده. افسر یې ډغره وواله چې څنګه راله؟ نبی علیہ السلام ورته وی بد حق دق ودرېدله. وی څنګه راغلی؟ لږه غلی شو. د ابو هریره مور څنګه راغلی؟ کوټه کې وغورځو. وی د الله رسول د اسلام په نیت راغلی دی له چې دا بچي و هم واپس خپل زوړ دین ته واړو، خو چې د حضور پاک دعا خدای د هغې دپاره قبوله کړه. وی اسلام ته راغلی، کلمه شهادت یې ووی، واپس کور ته مسلمانه لاړه. الله یجتبی من یشاء من عباده، د خپلو بندګانو نه بعضې غوره کوي، منتخب کوي. نو د غوره کېدو دویمه وجه څه ده؟ هغه دعا ده، دعا. او یو بل مثال به درته د حضرت عمر فاروق هم درکم که نه رضی الله عنه. تاسو یې واقع اورېدلې ده. صحابه کرام رالل او حضور پاک ته شکایت وکړه. شکایت یې وکړه د الله رسوله د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو، د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو. څوک دی؟ وی یو دغه دی، د حضرت عمر دی، عمر ابن الخطاب، او دویم عمرو ابن هشام دی، ابو جهل. ډېر زیات په تکلیف کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته لاسونه پورته کړل، خدای ته لاس اوچت کړل، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کړه. د ده عمر نوم دی، د هغه عمر دی، دله یې غلبه ورکړه. دې دوه عمرو کې عین ممرې د دواړو نوم کې راځي. یو عمر دی، عین پیش دی، زما څه ورته وایې پیخ چې تاسو ورته وایې، او د میم زور دی. یو عمر دی، د عین زور او د میم سکون غوړوندی چې تاسو ورته وایې. نور ماده یوه ده، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدایا اسلام له په دې دوو عمرو کې په یو غلبه ورکړه. دعا وشوه د شپې نه. حضرت عمر په لاره روان دی، میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف. سبق همدا عمر پاسې یاره وی تاسو اسې اخوا دې خوا کوئ، زه دې ورلم او کینې لږ ساعت پس کې به د دغې هلک د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته، د هغه سر به ستاسو د مجلس کې پروت وي. تاسو هسې قوم نه یریږو، څوک وایي او څوک وایي کلي به یې څه وایي او څوک وایي خاندان به یې څه وایي او څوک وایي دا خو دشمني را په غاړه کېږي، دا په یره نه کېږي. دغه دې لاړو، توره یې واغېستله، یو صحابي وله مخې له ورغی. عمره څه کې؟ یاره د نبي علیه السلام نوم یې واغېست. وی د هغه نه خلک تنګ دی، د وی عقیده خوری او بس نن یې نه پرېږدم، نن به یا زه مرم او یا به یې سر وړم مجلس ته کافر ملګرو ته. پټ مسلمانو د ته غږونه پټ مسلمانو. وی عمره نه شي وجلی، مه کوه ګورې لوی قوم یې دی، ځان له دشمني مه ګوره. وی نه نه یې پرېږدم. وی ګوره نه شي وجلی، زه درته ویم که نه په قلعه بس. وی تم جوړ د هغه په مذهب یې. وی ما پرېږده ورشه خوره واوښې دې وګوره پیغور یې ورکړه. هغې د هغه ستا کور ته د هغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده، نو کور دې قابو که ډیوې پسې مه ګرځه. لاړ خور کر، چې خور کره لاړه دروازه یې وډبوله، دننه د قرآن شریف اواز اورېد. او دا خبره خو ټیک ده،
دا خو واقعي چې د دغه پیغمبر رڼا زمون کور ته را رسېدلې ده. دا څه وشو چې دروازې واله چغې واله نو هغې پوه شو چې دا خو عمر دی. نو دغه وخت کې ردي یو استاد و حضرت خباب رضی الله عنه، هغه ورته قرآن خو دروازې ځان پسې بنده کړې وه. هغه ته یې ویل ته ځغال ډډې ته شه، زه پیښه او مونږ پیښه او زمونږ کار پیښه، خو ته پردې زه په تا ګزارو نه کړي. دی خورې مو دی اوخري هغه غریب یې کوټه کې دننه پټ که. دی چې څنګه راننوت اوخي سره په پرده ونه شو. ښه ته مسلمان شوې، صابي شوې، بېدینه شوې. زما خور دې بېدینه کړه او صابیه دې کړه. نو دا خور ولر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په منځ کې دغه کوي، جوړه کوي، صلح کوي، جګړه ختموي. چې جګړه ختموي د دواړو منځ کې، نو عمر له خو غوسه ورغلې وه، سپېړه اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ وواله. خو دومره مضبوط غوزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر په دې مخ ور پرېوته. دومره مضبوطه سپېړه وه. بس همدا عمر خور وه، جذباتو کې وه. هغې ویده چې څه دې خوښه یې کوه، بلکل زم مسلمان یم او زما دا خاوند مسلمان دی، موږ مسلمانان یو. وی ښه تاسو اسلام راوړی. بس دقې وخت کې دیم حق دک ودرېده. وی دا تاسو څه ما ته ووایه. وی نه موږ درته نه ښایو، ته خو پلیت یې، موږ پلیت له نه ورکوو. وی نه داسې مهرباني وکړې ما ته وښایه. وی نه حضرت خباب پیښ شو چې معامله بدله ده، بېګاه حضور پاک دعا کړې ده، معامله بدله ده. هله کوټې نه راووت. وی عمره ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه، زما د قسم د الله په ذات چې بېګاه ستا دپاره الله ته جړلي دي او دعا یې دله کړې. بهله نور هم نرم شو. وی ګورې ماله دا پاڼې راکې. وی نه. وی څه وکړم؟ یو لمبه. وی لمبل او پاڼې والا ورکړل. د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې ولیکل هغې ورته مخامخ کړ. اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری. زه الله ما مال شریک نشته، زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه. وی دی معبود نبی علیه السلام. حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم و. نبی علیه السلام لی بوت. هلته پراپګنډه شوې وه، لوی دغه شوی و چې عمر را روان دی او د نبی علیه السلام په مرګ پسې را روان دی. نو صحابه ډېر زیات پریشان و چې خدای پاکه دا څه چل به هسې نه راشي او دغه ونه کي، دا غدار ونه کي چېرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو په کور کې لویه غوغا ده. دې کې دروازه ووهلی شو چې ورغې څوک یې فلان کې د عمر هغه اوښې دې ورسره. حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردننه شو. حضرت عمر وردننه شو، توره خو ورسره ده. صحابه وي صاحب دغه دې راغی. قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه موږ بل نه دي لیدلی. یو صحابي ما رأیتو اشجع منه، دنه بهادر سړی ما نه دي لیدلی. صحابه ته تاسو کښېنئ او په خپله ویې که دې په ښه نیت راغلي خو هرکلی به ورته ویم، او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به دې دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده. او نبي علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلی؟ وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر خوشحاله شو. په ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی، په هغې کې شته عجیبه نکته ده، عجیبه ټکې دی. هغې کې داسې دی چې استبشره ملائکة السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل له زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارکباد دی هلته فرشتې یو بل ته ترغاړه وځي، یو ته مبارک، بل ته وي مبارک، بل ته وي مبارک، بل ته وي مبارک. د خوشحالۍ زیری دی اسمان کې، لکه دلته یو کار وشي او مسلمانان یو بل له زیری ورکوي او خوشخبري ورکوي او خوشحالي. استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسلام د عمر باندې هغې یو بل له بشارتونه ورکوي. خدای هغه مسلمان که. دا په څه باندې؟ الله یجتبي من یشاء من عباده. بعضې بندګان وي زه غوره کم، دنیا نه رو باسم، کفر نه رو باسم، شرک نه رو باسم،
د ګندګۍ او د ګناهونو نه یې راوباسم، د مخلوق نه یې وباسم او ځان ته یې رانږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو. دا دوه مثاله شو. دریم څه شی دی؟ دریم هم درته ویم. دریم هغه د نیکانو خلکو سره دوستانه تعلقات. باید سړي ډېر ګناهګار وي، باید سړي لمونځ هم نه کوي، خو د نیکانو سره او د صالحانو سره دوستانه وي، د هغه مجلس ته ځي راځي. د هغه نیک سړي، د هغه عالم، د هغه بزرګ، د هغه نیک سړي د هغه مجلس او د دوستانې د وجې نه په هغه اثر وشي او خدای پاک یې غوره کړي. د هغې مثال هم درته ښیم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت ابوبکر صدیق عمر د 14 کاله دی او د حضور پاک عمر 18 کاله دی. 2 کاله د دواړو په عمر کې فرق، همزولي تقریبا، او دوستانه ده، د هلکانې دوستانه ده، د یو کلي دي، د یو علاقې دي. قوم جدا دی، د حضور پاک قوم بنو هاشم دی، د هغه قوم بنو تیم دی، هغه جدا قوم دی، خو بس دوستانه تعلقات دي. یو زمانه کې د حضور پاک عمر 18 کاله او د 14 کالو د تجارت په غرض شام ته ابوبکر. خلک به تجارت پسې تلل. د په شام کې یو خوب ولید، خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دی چې خوب یې ولید. هلته یو پادري ته خوب بیان کړ، د عیسایانو مشر و. وی دغسې خوب مې ولیده. وی ښه؟ وی او. وی ښه د خوب تعبیر دا دی چې یبعث فی قومک نبی، ستا په قوم کې یو پیغمبر پیدا کیږي. یبعث فی قومک نبی، ستا په قوم کې یو پیغمبر پیدا کیږي. او ابسی کنت وزیره فی الدنیا وخلیفته بعد وفاته، تب په دنیا کې داغه وزیره او داغه د وفات نه پس به داغه خلیفه. دا د خوب دی ورته وي. کنت وزیره فی الدنیا، داغه وزیر به په دنیا کې، وخلیفته بعد وفاته، داغه د وفات نه پس به داغه خلیفه. نو کتاب لیکي چې فاثرها فی نفسه، ابو بکر دا خوب پړه کې پټ کړ، اچھا ته غږ ونه کړ د خوب، بالکل یې ځان سره پټ وساته چې څه به کېږي. چې کوم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه، لومبی راغی حضرت ابوبکر صدیق ته دعوت ورکړه. ابوبکر مال خو خدای پاک نبوت راکړه، مال پیغمبري راکړه. ګوره د هغه دوستانې تعلقات او اثر ته اوس ګوره، نور هېڅ هم نشته. وی ښه ډېره ښه ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زما ملګري او ما ته معلومې د ماشوموالي نه مو یو ځای ژوند تېر شو. دا هغه وخت چې د حضور پاک عمر 40 کاله دی او د ابوبکر 2 کم 40 کاله دی، 2 کاله کشر دی. وی بالکل ما ته معلومې، زما در باندې ایمان دی، هېڅ مسله نشته. خو هسې یو تپوس ته نه کوم، ما الدلیل علی نبوتک، ستا په نبوت دلیل څه دی؟ د نبوت یو دلیل خو دې راته وښایه چې څه دی. حضور پاک ورته فرمایي وی الرؤیا التي رأیناها بالشام، رأیتها بالشام، وی هغه خوب زما د نبوت دلیل دی چې تا په شام کې لیدلی دی. نو ورپاسېده، فقام الیه کتاب کې راځي، حضرت ابوبکر صدیق ورپاسېده، واعتنقه، او حضور پاک سره ورترغاړه، معانقه ورسره وکړه، وقبله فی ما بین عینیه، د دواړو سترګو په دا منځ کې دلته ښکل کړ حضور پاک. قبله فی ما بین عینیه، د دواړو سترګو دلته کې ښکل کړ. او یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مسلمان شو. نو یو ټکی مې یو کتاب کې ولیده، یو ډېر لوی عالم دی د کراچۍ او ډېر لوی بزرګ متقی انسان دی، حکیم اختر صاحب، الله دې ولا شفا ورکړي، روغ صحت ته الله ورکړي. هغه یو کتاب کې مې عجیبه نکته ولیده، هغه لیکلی دي، ډېر عجیبه نکته ده. وی واحد حضرت ابوبکر صدیق دی چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه پس هغه په تندي ښکل کړی دی، واحد. او واحد د ابوبکر صدیق دی چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو او دنیا نه رخصت شو، نو بیا هم په تندي د پاسه ښکل کړی دی. بخاري شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، نو بعض صحابه باندې عجیبه کیفیت راغی. حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه شو،
حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو، خولې نه خبرې نه وځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بالکل دماغو کار پرېښود او توره یې واخېسته او دقسې په منبر کېناست او اعلان یې وکړ. وی خلک وایي چې نبي علیه السلام وفات شوی دی. دا خو منافقان دي چې چا دا خبرې شروع کړې دي. هغه وفات نه دی، کو هغه تللی د الله ملاقات لا، څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی او واپس به راځي. او چې څوک هم وایي چې نبي علیه السلام وفات دی، زما په دې توره به د هغه منافقانو نه سټونه وایي چې هغه غم نه شو کولی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق راغی، چې راغی بس نور خلک یې پرېښودل او نیغه د نبي علیه السلام کوټې مبارکې ته ورننوت. دا خو د لور کوټه وه، د بی بی عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کوټه وه، هغې ته ورننوت. چې څنګه ورننوت کوټې ته او حضور پاک یې وکت. بخاری شریف کې حدیث دی، په نبی علیه السلام مبارک د مخ نه څادر لرې که فقبله فاکب علیه وقبله، پې ور پرېوته او ښکلې او ورته څه وایي طبت یا حبیبي حیا و میتا، ای زما دوسته په ژوند څه ښکلې وې او د وفات نه پس څه خشته ښکلې. نو ښکلې نو د حکیم اختر صاحب دامت برکاتهم دا نقطه عجیبه نقطه ده چې د نبوت میلاوېدو نه فورا پس چا ښکل کړی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او د دنیا د رخصتۍ نه پس بیا چا ښکل کړی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو حضرت ابوبکر صدیق ته رب العالمین ایمان ور نصیب کړی دی. پس یې نصیب کړی دی د نبی علیه السلام د دوستانه تعلقاتو په برکت باندې. دوستانه تعلقاتو نو د الله د نزدېکت بل سبب دوستانه تعلقات دي. بل سبب یې څه دی؟ او دا دواړه ډېر مبارک دي جناب. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق، دواړه دونه مبارک استی دي. سوچ کوم زه هغه ځای کې دفن دي چې کوم ځای کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن. او مسله د دین داسې ده، نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د کم انسان خوره چې د کم ځای نه اغشتلی شوي د قبر به هلته وي. د دې خبره ځان پوه کړې چې کم سړی کم قبر کې سملي که نه د خوره د اقه ځای ده، د اقه ځای د خوره ده، نو هغه ځای ته رب العالمین رسی. نو زه ویم د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر د دواړو خوره د کم ځای ده؟ د حضور پاک د ګاونډ د اقه ځای خوره ده چې کم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک آرام کوي. خوا کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق آرام کوي، خوا کې ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آرام کوي. نو چې کومه د حضور پاک د ګاونډ خوره ده، رښتیا ووایه هغه خوره به بهترینه که بیکاره به؟ بهترینه خوره. دغه خاورې نه چې کوم خلق پیدا دی، حضرت ابوبکر او حضرت عمر، هغه د دې قابل نه چې موږ د هغې په شان کې ګستاخي وکړو. او جناب ابل ورځ په مناقبو کې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر په مناقبو کې یو روایت تیر شو، هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت په ورځ به موږ دقسې د قبرونو نه پاسو. دا یو پیشنګویي شوه د حضور پاک مبارک. او وی د هر پیغمبر وزیرانی، وی زما په دنیا کې چې کوم وزیران دي هغه ابوبکر او عمر دي، او زما په آخرت کې عالم بالا کې چې کوم وزیران دي هغه حضرت جبریل او حضرت میکائیل دي. نو حضرت ابوبکر صدیق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوستانې د وجې نه الله ته خوښ شوی دی. بل څه شی دی؟ بل محبت دی، محبت مینه. د محبت د وجې نه او د مینې وجې نه خدای پاک بعضې خلک نږدې کوي. الله یجتبی من یشاء من عباده. نو د الله د غوره کولو او د نږدېکت بل سبب هغه محبت دی، هغه مینه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. او د هغې یو مثال هم دله درکړم، د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه. ماشوم بچی چا د مور پلان نه تښتولی دی، یو په یو خرڅوي، بلې په بل خرڅوي، بلې په بل خرڅوي. اخره کې په مکه مکرمه کې خرڅ شو. حکیم ابن حزام واغشته او حضرت خدیجې ته وقف کو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وقف کو. هلته به مور جړل، ځکه دی خو غلام نو، مریی نو، چا تښتولی نو مور به یې جړل. او چې کله به نورو
دا مور به نور ته ولاړه وه وی چې زما بچې به دې وخت کې کم ځای وي نور به پرې لګي او که به نه لګي او چې کله به باران شو نو دا مور به ولاړه وه یاره چې زما په دې بچي به دا باران لګي او که به نه لګي او د سر ویښته به یې وښکل او جړل به یې ورپسې چېرته حج له څوک راغلي و دا ځای دې ولید ورته وی تا پسې خو مور جاړي ته دلته چا سره د فلانکي سره هغې چې واپس لاړل په مور یې وله زیر یې وکړ مبارک شه ستاسو هغه بچې مونږ ولید او سیم کو په مکه کې د فلانکي سره ډېر خوشحاله شو ځان سره بلا تحفې تحایف کړل د یو ورور د جبله ابن حارثه هغه راغی ورسره ترونم دي نور خلک هم ورسره دي رالل مکې ته دی خپل رور پسې راغی چې دا رور به بوځو چې راغی تپوس یې وکړه د نبي علیه السلام وی دغه ځای کې دی ورغی حضور پاک ته کېناستل تحفې تحایف یې راوړي دي او د نبي علیه السلام ډېر صفتونه کوي صاحب تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک کې او د بیت الله خدمت کوئ او تاسو له زمزم خدمت کوئ او تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کوئ حضور پاک په پیش شو وی مرګرو مقصدم څه دی مقصد راته ووایه وی زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ یو بچی دی غلام نه دی هغه چا تختولی دی او خرڅ کړی دی تا لره تاسو له راغلی مونږ هغه پسې راغلي اور څومره پیسې چې ته غواړې مونږ به یې تاله درکړو خو ته مهرباني وکړه دا ماشوم مونږ له راکړه مور یې ورپسې جاړي او مور یې ورپسې شعرونه هم جوړ کړي جړا کې به هغه غزلې وې هغه شعرونه او مرثیې به یې د بچي پسې وې حضور پاک ورته وی دا خو څه لویه خبره نه ده دا خو ډېره وړه خبره ده زه به یې راوغواړم که تاسو یې پېژندې او ته د سره بې پیسو ستاسو دی یو روپۍ درنه خیراتي ستاسو دی خو ګورې یو خبره ده که در سره ته نه نو موږ بنو هاشم قوم په زور ګورې څوک نه شړو په دې فیصله کوئ را سره هغې بلکل هغې مطلب دا چې موږ ته د مور هغه جړا یاده کړو او موږ وویني نو دلته د غلامۍ په جز څه کوي هلته کور دی هلته ځمکه ده جایداد دی مال دولت دی خامخا به را سره دی بلکل دا شرط منظور دی نبی علیہ السلام مبارک زید ابن حارثه پسې څوک ولېږل او راوستل ورته وی زیده دا پیژنې وی یو صاحب څوک دی وی دا مې رور دی دا بل پیژنې چې و پاسې نه داسې په دوکه څوک بونه دي او بیا خرڅ نه کړي دا پیژنې وی یو څوک دی تره مې دی دا پیژنې او دا زموږ پلان کې رشته دار دی ښه بچې دا تا پسې راغلی دي او دې تا بوتلل غواړي او ستا مور د تا پسې ډېره زیاته پریشانه ده ډېره زیاته در پسې خفه ده او جاړي او په نورونو په بارانونو کې در پسې جاړي نو زما له طرف نه تا ته مکمل اجازت دی یو روپۍ په بیه ستا نه غواړم یو روپۍ نه غواړم که ته دوی سره ځې مهرباني وکړه ورسره لاړ شه زید ابن حارثه په جړا شو وی د الله رسول ته ما شړې وی نه شړم خو دې نه خو مور در پسې جاړي د مور ملاقات له به لاړ شئ وی دلته نه ځم ارور ورته وی دا څه کې د غلامۍ جز خوښې دلته غلامې او آزاد جون پرېږدې او مور پرېږدې او پلار پرېږدې حارثه د پلار د پلان کې پرېږدې سادهګانو وی ما له د حضرت خدیجې په شان مور خدای را کړې او ما له د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پلار خدای را کړی او ما له د بیبي فاطمې په شان خویندې خدای را کړی دي تاسو څه سادهګان یې د دنیا په یو نعمت دا غېږ نه پرېږدم زه د مور ملاقات له به زه راشم څه وخت لیکن دا دی چې ته پرېږدم دا غلامي ده او سرداري ده دا چې ته پرېږدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا اعلان وکړ وی نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی نن نه پس به چې زید ابن محمد زید د محمد زوی دا زما بچی داسې نعمت یې وله ورکړ انعام یې ورکړ ارور یې وایي عجبله وی هغه وخت خو مونږ وی چې زمونږ دا رور ډېر ساده دی غلامي یې خوښه کړه او ازادي یې خوښه نه کړه پردی وطن یې خوښ کړه خپل وطن یې خوښ نه کړه مالداري پرېښوده غربت یې خوښ کړه وی وروستو راته پته ولګېده چې قسم په خدای زما رور زید هوښیار مونږ قمقلو هغه یو غېږه خوښه کړه په قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته د یو صحابي سوا د ده نه او په ډېر بهتر انداز کې نوم ذکر شوی دی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها قرآن شریف کې دقه د یو صحابي نوم ذکر دی په ښو الفاظو سره الله ذکر کړی دی زید ابن حارثه دا د څه د وجې نه دا د محبت د وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ساته الله ځان ته خوښ کړ دونه خوښ شو رب ته پروردګار ته چې پرون زموږ یو حدیث تیر شو
د بچی دی اسامه نومې دی رکوټې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او رنګ هغه د زید ښکلی و د اسامه تک تور و د رنګ نه او په د نبی علیه السلام په دې خپه باندې ناست دی او حضور پاک ولا په خپله قڼې پاکوي بی عایشه ورته وایي صیب دی مال راکه چې زه وله قڼ پاکم وی نه عایشې زه به وله پاکوم احبیه دې ماشوم سره مینه کوه فانی احبه د سره زما مینه ده زما خوښ دی د هغه زوی سره د حضور پاک دومره مینه وه دا د محبت وجه ده نو بل سبب محبت او بل سبب یې څه دی بل قرآن کې الله په خپله ذکر کوي الله یجتبی من یشاء من عباده ویهدی الیه من ینیب دا ما چې کم سببونه ذکر کړل دا الله نه دي ذکر کړي او دا یو ذکر کړ هغه انابت الله الله ته رجوع دی بل سبب دی اوس الله دا انابت دا غي مثال هم درته وایم دا انابت ذکر کوي یا نور نه ذکر کوي ځکه په نورو موږ مکلف نه یو په دې مکلف یو چې موږ الله تعالی انابت څه الله تعالی غوندې رجوع کول الله ته سر لغوندې ښکته کول نو چې کم سړی الله ته سر ښکته کي یهدي الیه من ینیب نو الله فرمایي د ته به م لاره ښیم په صراط مستقیم به ور برابروم او چې په صراط مستقیم مې برابر که نو غوره به یې کم کنه منتخب شو وروسته د یوسف علیه السلام رونه دي 12 بچي دي د یعقوب علیه السلام 12 حضرت یوسف علیه السلام او د هغه بل کشر ورور دی بنیامین دا د یوې مور نه دي دا نور جدا دي حضرت یوسف علیه السلام خوب ولید او د پلار دی خوښ و نو غیر اختیاري طور که د یو پلار یو بچی سره مینه زیاتی او بل سره کمی نو په دې الله نیول نه کوي قصدن به داسې نه کوي بچو ته په فرق به نه ګوري ټولو بچو ته په یو نظر به ګوري خو بعضې وخت کې یو بچی د غیر اختیاري پلار ته ډېر خوښي او مور ته ډېر خوښي نو بغیر اختیاري کې د انسان د وس نه باري په هغې نیوکه نشته نو د یوسف علیه السلام کې خو الله حسن هم پیدا کړی ډېر لوی حسن ځکه چې حضور پاک فرمایي نیم حسن د ټول مخلوق الله ورکړی دی او یعقوب علیه السلام پیغمبر دی ممکن د الله تعالی دام هغه ته په زړه کې اچولي چې د نه به خدای پاک یو لوی نسب د پیغمبرانو پیدا کوي بهر کیف یو خوب ولید حضرت یوسف علیه السلام پلار ته خوب بیان کړ یا ابتی انی ارا څنګه دی إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقول ستوري او نور سپومې لیدل چې ما ته سجده کوي بس یعقوب علیه السلام خو پلار دی او پې پوه شو وی بچې ګورې پام کوه دا خوب چاته ونه یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین بچے گوارے دے نور رون ته دا خوبونه اوس به سره حسد پیدا شي وی بچے خان مونږ به د سجدې کو سجدې مطلب دا چې دی با عزتمن دي او مونږ به د مخ کې ذلیل یو دی په کرسی ناستی مونږ به ورته لاندې ناست یو ګوره شیطان لوی دشمن دی لوی دشمن اوس بستا او د دې ورونو منځ کې دشمنی پیدا کی بهر کیف هغه خبره خوره شوه چې خوره شوه نو د هغې په زړه کې خو د یوسف علیه السلام سره اسم بغض و حسد و ورسره کینه وه ولې کینه وه او د پلار دی ډېر خوښ دی او موږ یې هغسې نه یو خوښ پلار د سره ډېره مینه کوي موږ سره هغسې مینه نه کوي او چې لا دا خوب شو چې ښه دی به دونه مرتبې ته رسي چې مونږ به هم دته ټیټ پاس کیږو او زمونږ مور او پلار اب هم دته ټیټ پاس کیږي نو خپل منځ کې سره میټینګ وکړو یو ځای شو میټینګ یې وکړو څوک وو دې مسئلې سره څوک وو نو ګوره شیطان خو لګیا دی که شیطان خو بیا چل ول کوي که نه اخو معمولي حرکت کوي وسوسې چی شیطان زړه کې دا وسوسه ورته واچوله چې دا یوسف د مخه لرې کړي خبره به خلاصه شي که دې نه مخې نه لرې کړه نو د پلار هغه ټول محبت به تاسو سره شي او که دې د مخه لر شو نو بیا به ستاسو هغه ګیله به هم ختمه شي چې مونږ به دته سجدې کوو او دته به ټیټېږو مسله به خلاصه شي څه چل ورسره وکړو
وی به داسې چل به وکړو چې دې د پلار نه څه په بانه باندې بار وباسو وجنو به مړ به کړو. دا فیصله یې وکړله. رالل پلار ته، بابا مونږ خدای اراده کړې ده بار وځو او مونږ به منډې ترړې به ووایو او دغه به وکړو سیل صفات به وکړو او دا دغه راکه دا یوسف راکه چې دیم بوځو ځان سره او دی به هم اولوبو او خوشحاله به شي ځنګل ته ځو سیل کو ښکار کو. پلار ورته څه وایي؟ انی اخاف علیه ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچی یریږم دا علاقه د شرمخانو نه ډکه ده، دا ځنګل ټول د شرمخانو نه ډک. هسې نه تاسو په خپلو لوبو ټوقو کې مصروف یې، دې نه شرمخونه خوري. رکوټې دې کشل نه بابا داسې چېته کېږي، ته بېغمه اوسه، مونږ به د حفاظت کوو او د به خیال ساتو او چې بس ډېره ښه ده. یعقوب علیه السلام وی زه بچی بویه ځیم، دې د پلار په مخ کې واغېستو چته یې کړ. د پلار په مخ کې به یو د یو د اوږې نه اخېسته، بل به د بل د اوږې نه اخېسته، یو به د یو نه اخېسته ښکله او بیا بل به د بل نه اخېسته ښکله او بیا ځان سره یې بوځي. چې بویه ته هلته خو سره مشوره کړې وه، میټینګ یې کړی و. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو زوړ کوي شال په هغې کې یې وغورځو، چې راشه په دې شال کوي کې به یې وغورځو، بس په خپله او پکې مړ شي، مونږ به ترې خلاص شو. نو چې دې کله غورځو نو دې غریب بیا دې خپو پورې نښتېده. اسان کار، ډېر ګران کار دی. اماشوم دوی خپل حسد ګوره، د حسد نقصان ته ګوره څومره نقصانات یې شو. یو نقصان دا شو چې د پلار ړې ودړدو، یو دا شو د پلار ړې ودړ خپیک. دویم نقصان صله رحیمي قطع کړه. دریم نقصان یې څه شو؟ د ورور د مرګ اراده وکړه، د قتل ګناه شو کنه، نکه ضروري کوي ته غورځو خو د قتل ګناه شو کنه. دا درې ګناهونه خو خطرناک شو. نو چې څنګه یې وغورځاو نو هلته کې جبریل علیه السلام ورته ولاړ دی، هغه کله کله ونیو. الله چې کومه فیصله کړي هغه څوک بدلولی نه شي. قمقلو سادهګانو چېر کله خوب یې ولید او پلار ولا د خوب تعبیر وویسته چې داسې به کېږي، نو تاسو په هغې کې رکاوټ کوم ځای جوړېدی شي؟ جبریل علیه السلام. او جامې هم تېستلې وې، جامې یې تېستې وې. نو جبریل علیه السلام څه چل وکړه؟ هغه ولا یو خشته کمیس د ریخمو په غاړه کې ور واچو او کلک یې ونیوه او د کوي په ویښ کې په یو تیږه باندې کېنه. دوی چې ته ښکار وکړه ښکار او د هغه ښکار هغه وینه یې راواغېسته او هغه کمیس یې پکې ومنډه. او بعض علما ادم وایي چې یو شرمخ یې ګیر کړ او هغه کې پړي واچول او هغه یې راوست پلار له. بعض علماء دا هم لیکلي دي چې راوسته یا ابانا اے بابا منگا منڈے ترڑے والے څنګه د یتمیر شو. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. من غلوب کولې غشم بیشتل منډم والے ترړم والے یوسف هم خپل جامو سره کېنو چې تماشا کوه چې رالو شرمخ وړل دې کمیس ته وګوره د وینو ډک. او که مونږ ډېر اشتیا درته وایو بابا ته زمونږ خبره نه منې نو. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل هغه خلک وایي دروغجن عقل نه وایي، دروغجوړ عقل نه باید فارسیبان وایي، دا د عقل نه. دا سوچ یې نو کړی چې شرمخ دې وجني او نو کمیس بروغي کمیس بشلیدلی وي، نو کمیس یې روغ واغې شلیدلی نو. یعقوب علیه السلام ورته وایي بچو ډېر هوښیار شرمخو چې زما دوی ملک د هغه غوښې وخوړه او کمیس یې ترې واغېستی دی. ودې خو پوه شو دغه ځای کې داسې غلطي شوې او چې بعض علما کوي چې شرمخ یې راوستی نو یعقوب علیه السلام شرمخ نه تپوس وکړه انت اکلت ولدي، زما بچی تا خوړلی دی؟ زما بچی دی ولې خوړه؟ شرمخ فورا اخو یعقوب هم خو پیغمبر دی، پیغمبر خو موجودی
فوراً گویا شو وینا په مونږ الله د پیغمبر غوښې خوړل حرام کړي دي مونږ غوښې د پیغمبر نشو خوړل او دی هغې د پاسه قسمونه خوړل دي دا شرمه خبره منې او زمونږ نه منې او مونږ ته قسمونه خورو او شرمه خوړلی دي قسمونه خوري الله څه کوي الله یو قافله په لاره تلم قافلې والا د اوبو په تکل کې ګرځېدل بل ځای کوي نو دغه کویله راله بورقه یې ورښکته کړه چې څنګه یې بورقه ښکته کړه یوسف علیه السلام بورقې پورې ونښته چې بورقه یې راوچته کړه یوسف علیه السلام ور پورې نښته خوشحاله شو او دا خشته ماشوم دا ښکلی دا خو به مونږ له بلا پیسې وکړي قصه اوږده ده پوره واقع درته نه ویم خو صرف خپل مقصد له راځم بویه ته او په مصر کې خرڅ کړه الله څه چل وکړه الله هغه یوسف علیه السلام د مصر بادشاه مقرر کړ د مصر بادشاه دی دلته یعقوب علیه السلام جاړي بچی پسې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم الله قرآن شریف کې وایي چې سترګې تکې سپینې شوې ړندې شوې او دا زړه به هر وخت به الله خو ورته نور ویلي نور دې خبر و دې ته پته و چې د ما بچی جمدی دی ما سره به ملاقات د بچی کېږي خو چې خدای خبر کله به کېږي څه به کېږي او په کم وطن کې وایي زما زوی څه به کوي او څنګه ملاقات کېږي دې کیفیت نه خو نه دی خبر راغی د مصر بادشاه شو علاقه کې قحط راغی چې قحط راغی خلک بغلی تلل مصر یعقوب علیه السلام دی بچو ته بچو زه کنه تاسو نو مصر دی بادشاه لړ شو لګه غلط کړو دی لاړ دغه یوسف علیه السلام بادشاه دی خو پیژنې خو نه دی خو ځا بس به مړی چتا اس پته نه لګي کم خو دې کم نه په ذهن کې تیریږي چې هغه بادشاه جوړيږي دیو ته کېناستل مونږ له غاله راکړه هغه وپېژندل دی نه پېژندل یوسف علیه السلام وپېژندل قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وی پېژندل هغه قرار ته وی داسې وکړي چې د دوی له غلم ورکړي او چې دا کمې پیسې میسې راوړي که نه دا ورته واپس په بوجو کې بند کړي او مقصد پکې دا دی چې دوی واپس لاړ شي به چې بادشاه خو ډېر ښه سړی نو غلې ته خو دار چاله کېږي دوباره به راشي لعلهم يرجعون نو غلې ارسې ور دکړل خو یوسف علیه السلام ورته څه وایي وی څوک سور وړی چې غله درکړم وی چې زمونږ یو ورور مړ د شر مخ تختولی دی او بل یو ورور هم دی په کور کې ماشوم دی هغه د هغې مړ ورور دی نو هغې باندې مې پلار هغه د مړ ورور مینې ماتوي نو مونږه 11 وروڼه یو وی ښه د 11 د هغې روري سم در کوم چې هغه تاسو په کور کې پرېښی دی بنیامین هسې نالکه دروغ نه وایې چې تاسو هم دا لس یو فرضي قصه نه جي یو ورور هم په کور کې پلار سره د هغې سم راکړه ولې هلکه دروغ نه وایې کلکۍ پې خبر نه جي رښتیا وایو وی ښه داسې به کوې بل ځل چې راځې هغه ورور به راولې چې ما ته پته لګي چې رښتیا وایې که دروغ وایې په دوکه نه غله وړې وی خاله ډیره ښه چې څنګه غلیه وړله او بوجې اوس پردلې هغه پیسې میسې م ورته واپس شوې بابا د مصر هغه بادشاه خو ډېر ښه سړی دی زمونږ پرې ډېر قدر وکړه او زمونږ پرې ډېر عزت وکړه او ډېره ښه غلی راکړه او دغه دی ګوره هغه پیسې هم راته واپس کړي دي خو دا شرط یې لګولی چې بیا راځی نا بل لور به راولی ځکه مونږ ورته وایي زمونږ بل لور دی د هغې حصه بوج هم ترې راوړی دی د هغې حصه غله هم ترې راوړی دی نه داسې نه کېږي تاسو باندې بیا اعتماد وکړم مخکې مولانا یوسف بوتو الامنکم علیه څنګه دی تاسو باندې ما د یوسف په حق کې اعتماد کړی دی بیا در باندې اعتماد وکړم داسې نه کېږي بابانو دا څه پټه خبره خو نه ده قافله به ځي راځي نه او ته د قافلې واران تپوس وکړه او دا رور واله راکړه زه ډېره ښه ده رور یې وله ورکړه لاړل یوسف علیه السلام له ورسېدل چې ورسېدل یوسف علیه السلام دوی له ځان له کمرې مختص کړه لکه دا د یعقوب پیغمبر بچي دي اډر یې وکړه او دوی دوله جدا جدا کمرې ورکړې هر دوه ورونو له جدا جدا کمرې ورکړې مشران مخکې کې مشران
نو 12 لکه مراد 12 مراد 12 بنیامین خو کشرو دی یوازې پاتې شو یوازې پاتې شو نو د اوجړل وی ولې جاړي وی زما یو ورورو شرمخ وړلی دی که هغه جم دی اوس په زمو د هغه یو کوټه رسېدلی وه وی غم مه کوه زه دې ورور یم تا به زه ځان سره سملو هېڅ فکر به نه کې په دې چلې کې ځان لکه نو پټې د شپې پې کوي بچې وروره زه همغه یوسف یم ښه هېڅ فکر چې ونه کې زه څه چل جوړوم چې تا ته ایثار کوم زه مسله جوړوم ته به ال نه وې مسله جوړوم درته او په دې مسله دا مور او پلار هم راغواړم او دوی هم راغواړم ډېره ښه ده ای پوهېږ سهار وختي وله بوجونه د غلې نه ډک کړل او چې هغه کم چا به هغه غله ویشله نو هغه سړي ته یې وی دا زما جام د دې کشر ورور د بنیامین په دې بوجه کې ومنله پټ غوندې چې څوک در باندې پوه نه شي ډېره ښه ده چې څنګه غلی وله ورکړله او بوجونه یې واچوله نو سړي اواز وکړو وی نفقد سواع الملک دا بادشاه هغه پیمانې والا جام انشتا چا پټ کړی دی اے خلکه غلی تاسو غلا کوئ هغې راغلل مونږ خو غلاګر کې نه یو وی نه تاسو غلا کړې ده وی زمونږ څه کوئ چې مونږ غلا کوو وی ښه ده که د چا په بوج کې روت څه سزا به وي نو د هغه زمانه کې به د غل دا سزا و چې چا به د چا نه غلا کړو بس به یې غلام کېده وی صاحب ستا قانون دی بس ته په خپل ستا په قانون فیصله ده وی زما قانون خدا ده که د چا په بوج کې روت ابه ځان سره ایثاروم غلام به مي وی ډېره ښه ده وی شو په دې فیصله یو نو فبدأ بأوعیتهم لاوی د هغې بوجې کتې چې شکیان نشي یو ګوري آخر کې د بنیامین په بوج کې جام راووت نو ولیدل ډېر ورم غلا کړی هغې څه وایي ان سرقا فقد سرقا اخل له من قبل وی که ده غلا وکړه که نه د دې یو بل ورور یوسف هغه هم یو وخت کې په ماشوموالي کې غلا کړې وه په هغې م الزام ولګو یوسف علیه السلام ځان سره خبره پټه کړه لوی راوپړسېد چې ویم خو خبره یې پټه کړه فاسرها فی نفسه یوسف لکه یې پټه کړه دا خبره نه ښکاره کوم تاسو ډېر ګنده خلک یې وی دې بوله جیل کې واچوې دا زمونږ غلام اوس صاحبه خذ احدنا مکانه ده په دې مونږ نه بل واچوه د ده ګوره پلار مونږ نه وعدې اخیستې دي او که مونږ داسې لاړو پلار به وایي چې مخکې مراله بل زوی مړ که اوس مراله بل مړ که خدای لپاره بل ونیسه خو نه بلکل ظلم نه کوو چې د چا بوج کې جام پیدا شوی دی ام عقه به نیسو زه خو زیاتې نه کوم همغې ته پاتې کړه دوی لاړل یعقوب علیه السلام له الې ورته وویل وی داسې چل ستا زوی غلا کړې ده هغه وی بیا هم چل را سره وکړه مخکې مانه یو زوی لر کړه اوس مانه بل زوی د مخه لرې کړه زه وی الله مې شته دی الله المستعان على ما تصفون تاسو چې څه وایې لوی خدای شته الله به مې مدد کوي نو چې څه مړمانه تېره شوه نو ورته وی ای بچو اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخوته واخيه زي لاړ یوسف هم وګوره که چېرته پیدا شي او ورور یې هم وګوره که چېرته را پیدا شي نو دوی لاړل مصر ته ګورئ چې مصر ته لاړل نو یوسف علیه السلام ته اوس منت کوي چې زمونږ هغه پلار دی او سترګې ړندې دي د دوی پسې ډېر زیات خفه دی مخکې بل زوی روک شوی او اوس دی روک شو نو ډېر زیات خفه دی او ته مهرباني وکړه او موږ احسان وکړه او دا لکه راکړه چې پلار نه یې بوځو او ورته څه وایي وی تاسو بل لور څه شو چې دا یوسف یادوي هغه مخکې شرمخ خوړلی دی شرمخ خوړلی دی وی تاسو ته پته ده هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه تاسو ته پته ده چې څه مو ورسره کړي دي او هغه خپل د بادشاهۍ تاج یې لرې کړ او د بادشاهانو په مخ یې روبن اچو چې د هر چا سترګې زمونږ په مخ ونه لګي هغه روبن یې هم لرې کړ وی تاسو ته پته ده چې یوسف سره هم څه کړي دي خو چې مخامخ یې ورته وکتل اوهو لکه دا یوسف خدا دی انت یوسف انک لانت یوسف وی او زه یوسف یم دا زما ورور دی قد من الله په ما لوی احسان کړی دی جیل نه راوویستم بادشاهي یې راکړه او بس وروره مونږ نه غلطي شوې مونږ معافي غواړو
لیکن بیا هم یوسف علیہ السلام خو پیغمبر دی کنه بل څوک بیا نه جوړه یو څو ډګم خو برابر کم جیل کې مواچم چې لږه مزه خو در در کم بیا وروستو سره روغه کو خو یو څو ډګم خو وامه کنه معجزه ده هغه د کور خاوندانو ته وایي انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون که ما ته قمقل نه وایه کنه او ساده راته نه وایه نو په ما د خپل بچي یوسف خوشبویي لګي د هغه خوشبو را باندې لګي هغې ورته وي تالله انک لفی ضلالک القدیم ضلال نه بعضې علما عشق اخلي او معنی د عشق ده هغه زوړ عشق کې پروت دی نو یوسف ته نه هېرېږي او یا زړه خطایه کې پروت دی نو ته اوس بیا وایې چې یوسف جم دی دی جم دی دی جم دی دی وی ما درته وویې نو په ما د خپل بچي خوشبویي لګي چې څنګه کمیس راوړه او د یعقوب علیہ السلام په مخ یې ور واچو قرآن کې الله یې فرتد بصیرا ټیک شو سترګو نظر یې ولګېد تاسو ته ما نه وې انی اعلم ما ته هغه علم خدای را کړی چې تاسو ته د هغې پته نه لګي او یوسف علیہ السلام وایي چې راځئ مصر ته نو دا 11 وارونه سره د یعقوب علیہ السلام او سره د بنیامین نه او سره د یوسف د 11 رونه ټول لاړل مصر ته چې مصر ته لاړل نو یوسف علیہ السلام استقبال لره ووت وزیران ورسره دي مشیران ورسره دي د دنیا خلق دي چې د ما پلار یعقوب علیہ السلام پیغمبر نن مصر ته را روان دی دی ولا مخې استقبال لره ووتل نو د هغې قانون او قاعده به دا وایي مونږ خلک چې سلام کوو دا لاس په تندي باندې کېږي د چا دا سلام دی د هندوان چې سلام کوي دا لاس جوړه کی او سر ښکته کی د هغې دا سلام دی د هغوی سلام بسو هغوی به سجده لګوله زمونږ په امت کې د الله نه ما سوا بل چاته سجده منه ده او د هغوی په امت کې دا جایزه وه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي خروا له سجدا پلار مور 11 وارونه ټول ورته په سجده باندې پرېوتل سجده باندې پرېوتل نو د فورن بابا مټ پلار وډیوه خلق سلام کوي کنه لري دی رونه وروچته کا یا ابته هذا تاویل رؤیاي من قبل ما چې کوم خوب لیدلو دا د هغې تعبیر چې الله یو لستوري او نور سپومې تا ته سجده کوي دا د هغې تعبیر نو د یوسف علیہ السلام چې کومه مرتبه الله مقرر کړې وه دیرونه ولا هغه کمه کړه نه په حسد ولا مرتبه کمه نه کړه خو ځان له څونه زیان ورکړ څومره تاوان کې ځان واچو څومره ګناه وګټله د پلار نه زوی شو کول د زوی ضرور د قتل اراده کول پلار خفه کول صله رحیمي قطع کول او د دین غټ زیان تاوان بل کم دی چې دا واقع خدای قرآن کې ذکر کړه تر قیامت پورې دا واقع ذکر کیږي چې د یوسف علیہ السلام ورونو یوسف علیہ السلام سره ظلم کړی دی ظلم کړی دی ظلم کړی ظلم کړی دی خبره خدای پټه نه کړه دنیا ته وډنګوله دنیا ته ښکاره کړه ټوله دنیا ته خبر کړه دا د حسد انجام حسد ډېر خطرناک شی مونږ کې حسد ډېر زیات دی که یو سړی چې تخکل جامو والی او دا صرف زمونږ د پاکستانی قوم کې دی او بیا پاکستانی قوم کې خفه کېږي ما دا حسد پښتون کې دی پنجابي کې هم نشته تاسو لاړ چې پنجاب ته قسم دی دا پکې نشته هلته کې رور ضرور بد نه وایي که داسې ګاونډي بدي وي او چې تپوس ته که زه په خپل یو ځل پنډۍ ته تلم یو سړي سره مې کار هغه ماله پته را کړې و په هغه پته ورغلم تپوس مې وکړه دا پلانکې دلته شته نہیں جانتے بل دکاندار دلته کې اصلي شته هم نه جانتے خدای پاک ماله خو دې بازار پته را کړې بیا لاړم بل خوا لاړم بیا چا وی چې نو مکه بازار ته لاړ شه تاسو چې کوم پته راغله دغه بازار یو نه تپوس کو بل نه تپوس کو سو کوم نه پیژني بس اخره کې ما ستړی شو مې د جمعات کې مونږ به وکړم د مانځه وختو واپس به ځم د ماښام وختو د مانځه جمعات ته لاړم چې مونږ مې وکړه سړی مې شاته ناستو زه ولیدم چې راوګرځېد ما ته وایي څه کې مې زه خو ظالمه تا پسې ماسپښین نه ګرځم وایي زه ډیوټۍ نه رالم راځه نیغ هغه کوم دکاندارانو نه چې ما ته پوهې سره یو وړه غوندې کړکۍ وه دروازه باندې جلندی کوله وکړه بری وخېږم د هغې د پاسه دې اوسېده یله که د دې ظالمانو نه خو ما یو 20 ځله تپوس وکړو
دنه مې تپوس وکړه، هغه نه مې تپوس وکړو، ډوډۍ تنور والا و هغه نه مې تپوس وکړو، دې تنور والا نه خو زه روزانه ډوډۍ وړم او دې دکاندارانو نه زه سوداګانې کوم. مې دا ولې وی پنجابي راته سړی خپل ملګري نه ښیي، هسې نه څه غرض پسې راغلی دی، وجنې یې قرض یې دی پې او که څه مسله ده بلکل درته نه ښیي. حالانکې ټولو پېژنده، ما ته چا نه خو. او دلته چې راشي یاره جي پلان کې شته، څوک پلان کې خو دا پلان کې زوی لاول خو له پلار سپاره کي، هغه نیکه به دا چل کاو، هغه دا مړه خو هغه میلمه ته چې ستا کور ښیي که نه نو یو کتاب یې ستا صفت ورته ډک کړي، بیا داسې ده که نه ده؟ دا حسد دا صرف زموږ په پښتون قوم کې، دا بل چا کې نشته. دا بل ورځ ماته یو سړي د ملیشیا کې پاتې شوی د هغې واقع بیانوه، په خدای یقین وکړه حیران شوم چې هغې خلکو کې ماته وایي جیبه مسلماني ده، مال چې ګټي په ځان به لګوي، او که ته ورته وایي چې بچي وي مال خدای راکړه بچو به خدای ورکوي که هیڅ بغض نشته، حسد نشته، عربي کې نشته حسد، پنجابي کې نشته حسد، پښتون کې حسد شته. حسد د پاره رور وجني، رور خپل سکر ور وجني که نه وجني، د حسد د وجني. پلار سره جګړه کوي د حسد د وجې، د ګاونډي حیا اخلي حسد د وجې. لکه معمولي چا له خدای سپینه جامه ورکړې ده په دې لاره تېر شو او دوه کسه ناست دي، وره دې راته څنګه په دې سپینه جامه کې ګرځي، خیال دې دې ته او دې قراقلي ټوپۍ ته ولا خیال دی او دې سپلو ته آیا څنګه اوږد د ګامونه علي، خیال دې ورته الله اکبر. او که یو کوټې موټرګي خدای پاک چاله هماره پلار یې څه کول دته ګوره چې موټر وکېږي مته موټر نه لا بار رسته وګوره وته دا د کمې راغی، دا بنگله د څه جوړه کړه او دا کور یې پسې جوړ کړه، ایبونه پکې شل لو بس هلکه ته چې دا بېګا ډوډۍ دی خوړې سوچ دې کوي دا تاله کمې وخوړه، دا دانې براوالي دم بکي او دکان کې بل وغورځوي، دانې براوالي دم بکي او د بل کور ته په دیوال ور وغورځوي. ولې چې دې کروانه پیدا شي، دشمني پیدا شي، د انګور او د خواخې پیدا شي، د سخر او د انګور پیدا شي، د زوی او د پلار پیدا شي، د رور او د رور په منځ کې پیدا شي. رښتیا وایه ټول خلک تعویذونه له همدې پسې ګرځي که نه ګرځي؟ دا ولې دا دومره بغض او حسد دی په مونږ کې؟ حسد څومره خطرناک جرم، خدای سره جګړه ده، خدای سره. ولې دا نعمتونه څوک ورکوي؟ الله. ته په خدای اعتراض کې، خدای سره جنګ کې، په خدای دې اعتراض دی چې خدای دا مال دی ولې ورکړی دی، که حلال دی او که حرام دی پیشه او خدای پیشه. ته به ورسره حساب کې تله د میزان به ستا لاس کې که د خدای په لاس کې وي، ته خو هغه سره حساب نشي کولی. زه یم که په یو سړي زړه خوږېږي چې دی حرام خور دی نو پټ ورشه دروازه ورته وډبوه، یاره دا تا باندې مېړه خفه دی، دا حرام ولې کې نه مه کوه، نه به دې شکریا ادا کړي. بجیره دی چې کوڅه په کوڅه شرمې او دکان په دکان شرمې اوسې کولی نشي. حسد خطرناک گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا عرفات میں میدان کے بخدے پاک دا مخلوق بخی اعلان بو کی دا مٹولو بخل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا عرفات میں میدان کے بخدے پاک دا مخلوق بخی اعلان بو کی دا مٹولو بخل. جاؤ من لر زین راغلی دی وہ بخل. نو فرشتی اللہ فلان کی گناہگار دے، فلان کی گناہگار دے، فلان کی گناہگار وی دا میں ورسرو بخل. لیکن دا چا پزلک چی مسلمان سر حسد دے پدغ میدان کے خدای نہ بخی. ولی دا تخبل غیر اللہ دا کوئی نہ مجت اخکاری، دا تزان دا بل نو چت اخکاری اچت دیوی خدای دل دا مال ولی ورکو لکہ تن پوئے گا و اللہ زا پوئے گا، دا حسن دی ولی ورکو لکه ته نه پوهېږي خدای او زه پوهېږم، د عزت دی ولی ورکو دا مطلب دی چې ته نه پوهېږي خدای او زه پوهېږم. نو چې خدای ته ناپوهه وې او ځان ته پوهه وې د دې خبرې خدا مقصد شو، د دې نه لوی جرم بل کېدی شي. لیلة القدر هغه خاصه شپه چې الله پکې د هر چا دعا قبلوي په هغه خاص ټیم کې خاص وخت کې. نبی علیہ السلام فرمایي یو حدیث پاک کې راځي چې دا کم سړي په زړه کې مسلمان سره حسدي په دغه خاص ټیم کې د هغه دعا خدای نه قبلوي. دونه خطرناک جرم.
او زه اکثر یو خبره کوم تاسو ته مؤمن بیدي لیم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره چې هغه خپله خوري د چا څه کولی شي ځان له اړو خوړه اسې ځان له مختور کو او اسې ځان له زړه مسلمان ستا ګاونډي دی چې خدای مالدار کو شکر وباسه قسم په خدای صحابو کې دا صفت راشه اوس د تر بل طرف تر صحابو صفتونه ښیم صحابو کې دا صفتو چې کوم به مالدارو د بل صحابي بغض ورسره نه دی د بل صحابي حسد ورسره نه دی ته خوشحاله دی چې شکر دی چې د مال شته که کم اوچت دی په مرتبه کې حضرت ابوبکر صدیق مرتبه کې د ټولو نه اوچت دی بیا ورپسې حضرت عمر فاروق دی بیا ورپسې حضرت عثمان دی بیا ورپسې حضرت علی دی رضی الله عنهم چېرته تاریخ کې به ثابته نه کوي چې صحابه ورسره بغض کوي چې دا ولې نبي اسلام ته زیات نږدې دی دا ولې زیات خوښ دی نبي علیه السلام ته دا مال ولې دی دا دې پیغمبر علیه السلام ځان سره نږدې ولې کېنئ دا بغضونه حسدونه پکې نه دا بغضونه حسدونه په مونږ کې پراته دي ابو جهل ولې تباه شو ولې رسوا شو صرف او صرف حسد اسم نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تلاوت کو د قرآن شریف د شپې نو کله به اواز په زوره نو درې کافرانو په مکه کې غټ یو هغه زمانه کې ابو جهل دی دویم اخنس ابن شریق دی او دریم چې دی نو هغه سو ابو سفیان دا درې والا غټ غټ کافران دي نو دوی راغلی دي او د نبی علیہ السلام دا تلاوت اوري یو ګوټ کې ولاړ دی اوس دې کوو چې دا دې سوی بل ګوټ کې ولاړ دی بل ګوټ کې ولاړ تیاره ده چې سار وختي شو او دې څنګه روان شوي دي یو بل سره په لاره کې ملو شوي یو نه تپوس کوي لکه څه دې کول بل ته وي تاسو کول بل ته وي تاسو کول دا ابو جهل ورته ویل لکه بس نور پرېږدی یو بل مه ملامته کوئ بس مونږ ټول راغلي یو د دې هلک دا قرآن مو اورېده چې دا دې څه وایي دا د خبرې مو اورېده خو داسې کار د غلطي وشو زمونږ د درې والو نه بیا به نه راځو که دا د مکې خلک زمونږ نه خبر شو چې مونږ ته منې کوي په خپله ورته ناست یې د شپې شپه ورته روڼوئ ور دا ټول مسلمانېږي قسمونه وکړي چې بیا به نه راځو قسمونه یې وکړل اوس چې ماسخوتن شو که نه د هر یو له خارخ کوي د هر یو له اخو د حضور پاک د مبارک جب قرآن هغې کې خو بل شان اثر هر یو وایي چې ودرېږه زه زما د نورو دوو قسم کړی دوی به نه راځي ابل وایي زه ځم د نورو دوو قسم کړی دوی به نه راځي ابل وایي زه ځم د نورو دوو قسم کړی دی دوی نه راځي بیا درې واړه راغلي سار بیا یو بل ټوله شپې ورته تېره کړې ده سار بیا ملوش بیا یو بل ملامته کول بیا به نه راځو په درېیمه شپه بیا راغلي په چې درېیمه شپه تېره کړه سار وخت یو بل قسم ورکو چې ګور بیا به نه راځو نو چې دا کوم پکې سپینګی دی اخنس ابن شریق دی لا نو ابو جهل ته دروازه وواله دا ټکې اوس عمرو ابن هشام د ده نوم دی عمرو ابن هشام درې شپېتام د دې هلک دا خبرې واورېدې ابو سفیان هم واورېدې او ما هم واورېدې رښتیا ووایه دا خبرې څنګه دي اخنسه په قلار کښېنه نه رښتیا خبرې کوو رښتیا وایه وی دا خبرې ټولې رښتیا دي بیا خو معلومیږي چې دې رښتونی پیغمبر بالکل رښتونی پیغمبر دی چې رښتونی پیغمبر دی نو موږ پې ایمان ولې نه راوړو ښه سردار د مکې زیم او پیغمبري دته میلاو شوه مشر زیمه سردار د مکې زیم او نبوت او پیغمبري د دته میلاو شي دا چې ده برداشت ور حسد شو دا حسد دی چې دله خدای ولې پیغمبري ورکړه مال یې ولې نه راکوله اوس الله څه وایي الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وی هغه انسان زه پیژنم چې دا د پیغمبرۍ ورکولو قابل دی او که دا قابل نه دی زمیندار په کومه ځمکه کې کار کوي چې هغه ته پته چې دا زرغونه کوي او چې شاړه ځمکه په هغې کې غنم نه لري خو هغه تخم خوري نو زمیندار د ځمکه د کار پیژني دا د کروندې ده او دا نه ده او الله د هغه بنده نه پیژني چې کوم کې د پیغمبر بوټي نال کول پکار دی او کوم کې نه دی پکار حسد و حسد دا ابو جهل بیا ورغې ابو سفیان پسې ابو سفیان یې راوست د اخنس ابن شریق وی رښتیا وایه درې ورځې تاره دی هلک دا خبرې واورېدې دا سینګ بالکل وی ټیک دی رښتونی پیغمبر دی وی ملګری کېږو نه هم ورته دا وایي ښه دا یتیم
د مور پلار نه پاتې دی به پیغمبري موږ به د تخکته پورته کیږو سردار دیم په قسم په خدای ګورې ابو جهل ابو سفیان عتبه شیبه چې دا څومره غټ غټ سرداران د مکې د بدر په جنگ کې مردار شو او هغه ګنده کویته وغورځول او د جهنم خشاش بنیاد بغض او حسد د وجې نه بغض بیا شروع کی بنیاد حسد حضرت ابوبکر کې حسد نو هغه هم سردار و د مکې رکوټې سړی نو خو چې نبی علیہ السلام ورته مال الله نبوت راکړه وایي دا دې خوا که لاس خدای مسلمان حضرت عثمان کې حسد نو د مالدار هغه دا څه مالداران دي مال حضرت عثمان سره خو چې ابوبکر ورته ووی ابو عثمانه دا خو زموږ ملګری دی ما پاتې شوی دی موږ تا ته پته نه لګي ایمان پولې نه راوړی فورا لال مسلمان شو نو ابوبکر کې حسد نو عثمان کې حسد نو حضرت حمزه کې حسد نو دی ته خدای ایمان ور نصیب کو د جنت ستوري ته جوړ شو ابو لهب کې حسد دی ابو جهل کې حسد دی عتبه کې حسد دی هغه خدای د دوزخ یې کړو د دوزخ خشاک دی خدای پاک جوړ حسد دون خطرناک جرم و خطرناک ګناه دا په هر چا کې دا حسد شته هر یو کس د خپل منصب والا کې حسد شته اوس په حیواناتو کې یو مثال در کوم چې تاسو ذهن ته خبره وایي په حیواناتو کې چا کې حسد زیات دی سپو کې چا کې حسد زیات دی سپو کې یو سپی چې ستا په دروازه کې پروت دی او بل سپی راشي وایا تر کومې پورې پسې منډې وایي دا پارو پسې کوي نو د سپي صفت شو حسد په چا صفت شو د سپي شاتو مچو کې حسد نشته لګیا دی او ګل به راوړي بل به مړی میګو کې حسد نشته په خپله به ناري او خپلو ملګرو له به د غنم دانه رانیولې او را رسۍ به وله څونه اتفاق دی یو ځای په زرګونو میږي لګیا دي یو ځای په زرګونو لکونو مچۍ لګیا دي په یو کبین لګیا دي خپل کار کوي دوه سپیو کې ادر کېنه او په یو کټوی جمع کېږي سوال نه پیدا کېږي که بچی دی او مور یې ولې نه ده او غپ پې کوي نو دا حسد د سپي صفت شو حسد د چا صفت شو د شیطان صفت شو چې کوم مسلمان کې حسد وي نو شکل یې د انسان دی خو منځ کې صفت یې د سپي د سپی د سپی دکی شیطانی اثر دی دا شیطان دی شیطان او جرم دون خطرناک دی چې رسول الله مبارک تعالی قرآن جری کی فرمائی چې ګوره د حسد نه د ډاکټر په علاج نشي بچ کېدی انجینیر دی ته نشي بچ کولی ساینسدان دی ته نشي بچ کولی چې حسد نه دی بچ کوم نو ګوره زه به ته بچ کوم د حاسد د حسد نه بل څوک نشي بچ کولی فنانیسه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد زما په ذات به د حاسد د حسد نه امان نیسي یو زه به بچ کوم بل څوک نشي بچ کولی زړونو حسد خطرناک شی زړه نه دا څیزونه بالکل وباسئ چاله چې خدای مرتبه ورکړه وی خدای ته نصیب کې په دې به الله خوشحاله شي ځکه دا خدای ورکړې ده چاله خدای یو منصب ورکړه پویه ورکړه مال یې ورکړه سپینه جامې ورکړه بل څه یې ورکړل عزت یې ورکړه نقطې پکې مه لټوه بد ورپسې مه وایه حسد ورسره مه کوه که بل وی مه کوه د ګناهکار په خپل هم کې او په میم کې غیبت ته وکړه ګوره حسد سره بغض شروع شي حسد سره غیبت شروع شي حسد سره دروغ شروع شي حسد نه پس بیا قتل و قتال شروع شي وال ټکول شروع شي څومره ګناهونو سرچشمه ده د حسد